نن د ایس زهکالیزه ده او غواړي له روبرټ سره یې په کوم رستورانت کې یو ځای ونمانځي. روبرټ ته زنګ وهي خو هغه یې وړاندیز ردوي. وروسته ایس لاورا ته زنګ وهي. هغه هم منفي ځواب ورکوي. ده ته عجیبه ښکاري دا چې ولې دواړه منفي ځواب ورکوي. څه خبره خو ده ښایي دواړه یو له بل سره لاس لري. Die stecken doch unter einer Decke. یعنی دوی ټول په دې کار کې سره یو لاس دي. غواړي ایس په ګډه حیران کړي. په پښتو کې وایو یو له بل سره لاس لري یا د پردې تر شا سره یو دي.